د کهانه شروعات د یو سړي نه کېږي کوم چې سګرټ د ډبې نه رپورټ ګونګټه روباسي او بیا د یو ریموټ په ذریعې سره بالوزي. ها دا ګونګټه د کړکۍ په ذریعې سره په یو کور کې ور داخله کی او بیا یې په لرګي باندې کېني. په دغه ګونګټه کې کیمره هم لګېدلې د کوم ریکارډینګ چې یوه ښځه ګوري. دغه ریکارډینګ نه هغوی ته پته ولګي چې په دې کې ساره نومې جینۍ هم موجوده ده کومه چې د دې شتګردو په لیست کې په 4 نمبر وه. دوی په دغه جینۍ پسې د 4 کالو راسې ګرځېدل چې اخر د سخت محنت نه پس را معلومه کړه. د دې په لیدو سره د ښځه جنرال سره رابطه وکړي د دې دپاره چې د ډرون نه په دغه ټول کور باندې میزایل ور پرېښودلی شي چې سره د ساره والوزي. دوی د دغه کور د پاسه ډرون ودرئ خو میزایل پرې ور پرې نږدي ولې چې د دغه د نقصان نه عام خلک هم متاثره کېدی شو. د دې د وجې د دې په دغه درخواست باندې عمل ونه کړلی شي. هغې ته د دې په جواب کې ویلی شي وي تر څو چې تا سره د هغې خلاف ښه مضبوط ثبوت نه وي د هغې پورې موږ سره د دې د ګرفتارولو نه علاوه یوه لار هم نشته. په دې سره دا مجبورن خپل کس ته د ګونګټې د الوزولو حکم ورکړي د دې دپاره وي که چېرته څه ټول ثبوت راته میلو شي. په دې وخت کې دوی ته د دغه کور په یوه کمره کې بل ښه وسله په نظر راشي او یو کس لګیا وي او د ویډیو د ریکارډینګ دپاره کیمره تیاروي. 2 کاله مخکې د سومالیا یو دهشتګرد تنظیم د نیروبي په شاپینګ مال باندې حمله کړې وه د کوم په نتیجه کې چې 80 کسان مړه شوي او 115 یا پکې زخمیان شوي او چې کله په دې هم زړه یخ نه شو نو صرف یو میاشت پس د یو یونیورسټۍ 180 طالب علمان یې حلال کړل. خو صبر د دوی حل تمام شو کله چې د دوی ایجنټ مړ کړ او د هغه د مړینې تصویرانې په دوی پسې راولېږل. اوس دوی ته د خفیه ادارو د اړخه اطلاع میلاو شوې وه چې نن به د دغه دهشتګرد تنظیم مشران میټینګ کوي او چې چا په کور کې به یې کوي د هغوی تصویران هم دې ته رارسېدلي وو. په دغه مشرانو کې یو داسې نوم و په کوم پسې چې دوی د 3 کالو راسې ګرځېدل. د دوی د معلوماتو مطابق دوی دغه میټینګ په لندن د حملې کولو دپاره راغوښتلی وو. په دې مشن کې دوی سره د سومالیا انټیلیجنس هم خبرپور مرسته کوله. د میټینګ د شروع کېدو نه مخکې دوی د مخکې نه د دغلته کې موجود کسانو د ډرون په ذریعې سره شناخت وکړي چې آیا موږ ته رارسېدلي معلومات ټیک دي که غلط. دوی د ټولو کسانو په شناخت کې کامیاب شي خو ساره ځان داسې پټ کړي چې شناخت نه بغیر د دوی د ډرون والا د مرغۍ د نظره بچ شي. هغه په ګاډي کې روانه شي خو دوی د پرېښودو والا نه او ګاډي ورله تر هغې پورې ټریک کوي چې تر څو پورې هغه خپل منزل ته نه وي رسېدلي. دوی پرې ډایرکټ حمله هم کولی شوه خو د هغې دپاره د ساره شناخت ضروري و. دوی د هغې د شناخت بار کوشش وکړي خو بار ناکامي ورته میلو شي. په دې سره دوی په دغه ځای کې موجود خپل ایجنټ سره رابطه وکړي. هغه د یو دوکاندار بالټي او د هغه جرسي واخلي او د بالټو د خرڅولو په بهانه باندې په هغه علاقه کې ور داخل شي. هغه په یو ګوټ کې کښېني او د سګرټ د ډبې نه داسې مصنوعي ګونګټه رابار کړي په کوم کې چې کیمرې لګېدلې وي او لندن سره کنیکټ وي. هغه ګونګټه په دغه کور کې موجود کسان لا ول وپېژني او بیا چې څنګه دې کمرې ته ورولي نو په هغې کې یو کس خپلو کسانو ته د بارودو ډکې جیکټې ور په غاړه کوي د کوم چې دا مطلب و چې دا حمله به خودکش وي. د دې په لیدو سره دغه فوجي ښځه د مخ سره د ایمرجنسي پیغام ورکړي او هغوی زر خپل ټیمونه برابر کړي خو بیا یې هغه د برای راست حملې نه منې کړي ولې چې په دې سره هغوی خبرداری دی شو او بیا به هغه څه کول کوم چې دوی نه غوښتل. دې دپاره دوی دا میشن د ډرون په ذریعې د ختمولو فیصله وکړي. د دې جنرال د مخ سره هغې له د حملې کولو اجازت ورکړي خو وزیر داخله او باقي کسان د دې سخت مخالفت وکړي ولې چې د هغوی دا خیالي چې په پردي ملک کې په میزایل حمله کول زموږ د ملک عزت خرابولی شي او که بېګناه خلک پکې مړه شو باقي ملکونه به هم زموږ مخالفت کوي. په دې سره دوی خپل صدر سره رابطه وکړي چې دوی د خبرو په اورېدو سره دغه ورته مازه خراب شي. تاسو روغ یې که لیونیان په دغه ځای کې امریکنیان هم اوسېږي تاسو د هغوی د وزیر خارجه نه اجازت راغستلی دی. جنرال ورته دې په جواب کې وایي د امریکې نه تاسو بېغمه اوسئ هغوی سره زموږ تعلقات ښه دي خو صدر د دوی د خبرو د اورېدو والی نه. په دې سره جنرال سخت خفه شي د سره د ځان غم دی. دوی نه غواړي چې زما د ملک نوم په خبرونو کې راشي او که چېرې دا د دغه خاندان مسله وه نو کېدی شي چې دا ټول ملک یې په بله اړولو. دوی په دغه سوچونو فکرونو کې یو بل خوا هغه ښځه د ډرون والا ته د تیارېدو حکم ورکړي وي که په دوی کې یو کس هم راووته نو بیا د دوی قابو کول ډېر مشکل دي. دا ورته دا زیره خوښولو دپاره وایي چې د میزایل په ویشتو سره باقي کورونه د نقصان نه بچ شي. دا د اډر نه بغیر پایلټ ته صفه ووایي وي که دغه کور نه څوک هم راووتل نو ټول کور والوځوه. بل خوا وزیر داخله امریکې سره په رابطه کې کامیاب شي کوم چې په ډېره مشکله باندې رنګوچت کړي او د مخه سره دوی له اجازت ورکړي. د اجازت په ملاوېدو سره دوی ته چې څنګه دا اطلاع میلو شي نو دا د ډرون پایلټ ته د ورلنډېدو دپاره ووایي چې په دې سره هغوی سخته سنجیدګي اختیار کړي. چې څنګه د میزایل د وریشتو والي نو په دغه وخت کې یو ماشومه دوی ته په نظر راشي کومه چې د لږو غونته پیسو د ګټلو دپاره خپل سامان دغلته کې کېږدي او روټۍ خرڅول شروع. پایلټ د دې نه اجازت غواړي بیسو کما چې هغه ورله د حملې کولو حکم ورکړي. په دې سوچ وي دا یو ماشومه ده او که دغه ظالمان بار ته ووتل نو بیا په سوونه خلک د مرګه څوک هم نشي بچ کولی. خو د اډر باوجود پایلټ د ډز
هرگز همت نکړلی شي او خپل مشر ته باندې شروع کی د دې د پاره مال به د خپل مشر اجازه پکاري د درې خبرونه دا د مغسرې په شي او خپل جند له حکم ورکی د دې د پاره چې لاړ شي او د دغه خزینه ټول روټه واخلي هغه هم دغه سیو کی ټول روټه په بالټي کې واچي خو چې څنګه د پیسو د ورکولو نمبر راشي نو په دې وخت کې دغه ځای څوکیداران ورپسې راشي خو دې نه مخکې چې پیژندلو دی ورته بالټي ورولي او د ځان د بچ کولو د پاره په منډه شي دا ټول منظر هغوی د ډرون ګوري او دی په منډو کې ځان د ډزه بچ کوي او اخر دیو خراب گاډي د لاندې نه پناه واخلي خو مسله لا ختم ني هغه ماشومه د کم د وجه چې دا هر سمغه ته راغلل هغه دغه روټه روچتي کی او واپس د خرڅبرو د پاره په خپل گاډي کې کړي بل خو دهشتګرد درابطو د پاره تیارو او د دوی صبر هم په ختمېدو د حالاتو سمبالي د پاره د خپل ټول اعلی افسرانو ترنګ ملو او غوینا د دې حمله په باره کې مشوره واخلي چې اوس زمي زیل ورشته شمو کنه چې وبل خزه د صدر نه اجازه د غستو فیصله وکړي دوی صدر سره په خبرو شي او هغه ته د دې ټول حالاتو متعلق معلومات ورکړي اوس تاسو په خپل فیصله وکړي چې موږ څوک په دې سره دا غریب نه هم ورو پار خطا شي او په دې خبره باندې دوی اجازه ورکړي چې هر څه کوي خپ سوچ او سمجھ کوي دا ذکرونه کې چې نه پکې زبدنام شمو نه دا ملک دوی چې څنګه د ګونګټ ریکارډینګ راوړي نو پاره کې د دې کسانو مشر د جیکټو والنا اخیری ویډیو ریکارډ کړي چې ناسا په دې ګونګټ کې بیټری ختم شي په دې سره دا پوه شي چې زر تر زر مې سو نکړل نو دې نه پس صرف د دماکو आवाजونه پاتې شي دا زر د ډرون والا د مشر خواله ورشي او هغه ته خپل مشر لدی اجازه ورکولو د پاره وای وکسه مسله شو ته خلاص وسه د هر څه ذمہواری زاخلم بل طرف ته جنرال ته د بلې ادارې داړه خبر ملو شي بیا غي تقریبا وروتل چې په دې سره جنرال خزله حکم ورکي او هغه ډرون پایلټ لا کوم چې داغه ماشومه د وجه دومره پریشان چې د سترګونه اوخ کې بهيږي خو مجبوري او بټن وخی د څه د وجه چې ډرون یو منټ ټیم واخلي په دې سره هغه جاسوس یو ماشوم له پیسې ورکي ویني په جیب کې واچوا او په نیمه مال روټه راوړه پس سره هلک په خوشاله باندې ماشومه خواله ورشي او د روټه په غستو سره واپس په منډه باندې لاړ شي بل طرف ته د پایلټ مشران هغه ته چغي وخی پیشاب کنه د څنګه میزایل دي چې هغه اخر په ورختا کی او داسې چلته کې موجود هر څه واړي په دې کې ماشومه هم زخمی شي خو چې څنګه دوی په غور سره ملبي ته پامو کی نو سارا پکې لا ژوندې پاتې چې مشران هغه لا د بل میزایل حکم ورکي چې پس سارا سره ماشومه هم په حق ورسي دا منظر دومره دردناکي چې د پایلټ ملګری هم په جړا شي او د نور د انسانانو د بچکورو د پاره د دې د قربانولو نه علاوه دوی سره بل یو لار هم نه و تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای